خطاب من به علی خامنه‌ای رهبر رژیم اشغالگر ایران است. زما خطاب علي خامنه‌ای ته دی د ایران د اشغالګر رژیم مشر ته. ته یو د ایران ضد جنایتکار نه شرافت لري او نه انسانیت. ستا لاسونه د لسګونو زرو ایرانیانو په وینو ککړ دي، د ماشومانو، ځوانانو او بېګناه خلکو په وینو. ته، ستا رژیم او ستا ټول مزدوران به د هر څاڅکي وینې لپاره چې مو تویه کړې ده حساب ورکوئ، پرته له هیڅ استثنا. نه بخو، نه هیرو، نه شاته کیږو. لکه څنګه چې نازي جنایتکاران په نورنبرګ کې محاکمه او سزا شول، ته او ستا ملګري به هم محاکمه او سزا کیږي د ایران د ملت په محکمه کې. ستا پای رسوایی ده، ابدي ننګ، هیڅ جنایت بې ځوابه نه پاتې کیږي. ستاسې نوم ثبت شوی دی. ته ټول امر ورکوونکي، اجرا کوونکي او ملګري دي. د تیښتې هیڅ لار نشته. د پټېدو لپاره به هیڅ ځای ونه لري. د ایران د خلکو قاتلان به هیڅ ډول مسؤلیت ونه لري او تاسې د ایران لوی ولسه. زما زړورو بچیانو، زما غمجنو خو ولاړو خویندو ورونو، تاسو یوازې نه یې. ستاسو مقاومت تاریخ بدل کړی دی. تاسې د ازادۍ په لومړۍ کرښه کې ولاړ یئ او موږ تر بل هر وخت د دې رژیم پای ته نږدې شوي یو. دا رژیم درز اخیستی، ځواک پای ته رسېدلی، د سقوط بهیر پیل شوی دی. پر ځان باور ولرئ، پر خپل یووالي، پر خپل زړورتیا، پر خپل ستړتیا. دا رژیم نور نشي کولای زموږ ویښ او راپورته شوی ملت چوپ کړي، نشي کولای ویره پر ایران واکمنه کړي. دا رژیم له تاسو او ستاسو له ځواک څخه ویریږي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ غم په ناهیلۍ بدل شي. زما هیوادوالو، د ایران د غوره زامنو له لاسه ورکولو درد ډېر دروند دی، خو موږ دا درد په پوهاوي، ولاړ، قهر او په نه تمامېدونکې ارادې بدلو. د خامنه‌ای او د هغه د ټولو کورنیو او بهرنیو غلامانو پر ضد چمتو اوسئ. کوڅو ته د بیرته ستنېدو شیبه به راورسي، پراخه، لا پیاوړې، تر هر وخت لا هوډمنه، د تهران د نیولو لپاره، د ایران د بیرته ترلاسه کولو لپاره. تر وروستۍ بریا پورې د دې مبارزې دوام یوازې ملي دنده نه ده، بلکې د ازادۍ د شهیدانو له سپېڅلې وینې سره یو تړون دی. نومونه به یې هیر نشي، نه به په تاریخ کې، نه به په ملي حافظه کې، نه زموږ په زړونو کې. هغه ورځ لرې نه ده، هغه ورځ چې یو ځای به د ایران د بیرته نیولو جشن ونیسو او په بریا به ووایو ودرېدو، وجنګېدو او بریالي شو. با سربلندی میگوییم ایستادیم، جنگیدیم و پیروز شدیم. پاینده ایران.